إهداء الرؤوس وفاء الميثاق، دماء القلوب ضياء الآفاق، دماء القلوب ضياء الآفاق. إهداء الرؤوس وفاء الميثاق، دماء القلوب ضياء الآفاق، دماء القلوب ضياء الآفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. هغه څوک چې د وینې کولېسترول لري او یا د وینې چربي لري، هغوی د دا طریقه استعمالوي. دا طریقه دې وکاروي چې یوه وړه کاچوغه د سیب سرکه، 2 کاچوغې د زیتون تیل د هر سهار په تصخوا باندې خوري، 3 ګیلاسه ګرمې اوبه دې ورپسې څښي. انشاءالله تعالی چې په لنډ وخت کې به دا تکلیف ختم کړي او وینه به یې نارمل سي، کولېسترول به یې ختم سي انشاءالله تعالی. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. زه د تاسې د دعا محتاج حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. والسلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. السلام علیکم حکیم صاحب، جوړې په خیر ستې برابر د خیرات کې. الله دې په عمر، علم، عمل کې برکت واچوي، خدای دنیا او آخرت کامیاب کړه. دغه د وینې د چربۍ په باب ستا کومه رهنمایي کړې وه؟ 18 ورځې ما استعمال کړه. د 18 ورځو د مخه مې خپل چربي کتلې او دغه وروسته مې بیا وکتل. انشاءالله ډېر کمی پشکې راغلی دی او خپل په بدن باندې هم پوهېږم. الله دې په دنیا او آخرت کې کامیابه لره. الله دې ستا هر خدمت خپل په دربار باندې قبول او مقبول وګرځوي. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. طبیب مولوی صاحب محترم، ستا صحت ښه دی؟ د ښایي سره اولادونه مو ښه دي؟ خدای دې وکړي چې جوړ روغ وسې. په خدای دې په دې دنیا او په آخرت کې سخروي او سرفراز ولره. او دا ستا د نقصې څخه مو ډېره ګټه ولیدله مولوي صاحب محترم. واقعیت چې تر 1 میاشتې پورې مې هغه د سیب سرکه ادامه ورکړه. نو پس د 1 میاشتې د سیب سرکه یې لکړه، الحمدلله په ګټه یې ډېر پوه سوی یم. نو فشار چې مې معاینه کوي، فشار به مې نورمال و او پیادهروي مې هم کوله. داسې 30 دقیقې 40 دقیقې پیادهروي ښه به مې ځان ستړی کوي. او هر سهار نهاره دا د سیب سرکه مې خوړله او 3 ګیلاسه شیرګر مې اوبه. دا شته چې هدایت را کړی و. نو دغسې مې ادامه ورکړې وه. په دې تر اوسه پورې حتی په پیشنمي کې دغه 3 ګیلاسه اوبه چې زه ولاړېږم سهار پیشنمي ته، نو بالا 3 ګیلاسه د مخه اوبه نهاره څښمه. داسې وختي ولاړېږم، داسې یو ګاټه بیا څرخم په داسې را کې دورې واخواته، بیا به او په دې سهار پیشنمۍ وکړم. نو ګرانه محترمه مولوي صاحب محترمه، ډېرې ګټې مې لیدلې. الله دې ثوابونه درکړي تاسو ته. نو پس دغه مې هغه ګولۍ هم پسې یاده کړې وه، په دې ګولۍ هم نه خورم. اوس فشار مې ډېر ښه دی، الحمدلله نورماله یم. نو وزن مې هم ودرېد. د 3 کیلو په 1 میاشت کې وزن مې ښکته راغلی. نو ټیک میزان وتلی، وزن مې 3 کیلو ښکته راغلی په 1 میاشت کې. ستمضي الظلم ويقدم النور، ستمضي الظلم ويقدم النور. إهداء الرؤوس وفاء الميثاق، دماء القلوب ضياء الآفاق، دماء القلوب